نو راځو دا یو ډیزاین دی د ویدر لپاره. دلته به موږ د هوا د حالات ایکن ښیي، مثال که لمر وي او باران وي یا کلاوډ وي بل ته شو کېږي. دلته به موږ سره ګرمي او یخني موضوع شو کېږي، چې مطلب څومره ګرمي ده، ټمپریچر څومره دی، او هوا کلیر دی که کلاوډ دی او که رین دی څه شی دی، او وینډ شمال څه حساب دی، سپیډ به درته ښیي او تاریخ به درته ښیي. سبمیټ کله چې موږ د کوم ښار نوم لیکو او سبمیټ باندې کلیک کوو نو موږ ته به ریکارډ د هغه ښار راکوي. نو دا به څنګه کېږي؟ دې لپاره چې دی موږ د اجیکس نه استفاده کوو. خو اجیکس د استفادې لپاره موږ یو سایټ ته ضرورت لرو چې هغه موږ ته دغه د هوا د حالات چې کوم اي پی آی دی هغه موږ ته راکړي، یعنې هغه نه موږ دغه د هوا د حالات انفارمیشن واخلو. نو دلته یو سایټ دی اوپن ویدر په نوم باندې، دا یو سایټ دی تاسو سره اوپن ویدر ډاټ اوپن ویدر میپ ډاټ اورګ په نوم باندې. د دې سایټ نه په استفادې سره تاسو کولی شئ څه وکړئ، هوا حالات او نور موضوعات په خپل ویب سایټ کې شو کړئ. خو په دې کې اکثره خدمات چې دي اکثر نه ټول په پیسو باندې دي، ډېر کم خدمات فری دي. نو دلته راځم اي پی آی ته، او اي پی آی کې تاسو ګورئ دا موږ سره مختلف پیکیجز او سیستمونه دي. په دې کې چې کوم اي پی آی موږ استعمالو هغه موږ ته کرنټ ویدر ډیټا ده، دا موږ استعمالو. نو د هغه لپاره زه اي پی آی ډاکومنټ باندې کلیک کوم. چې کله اي پی آی ډاکومنټ کلیک کوم نو دا ماته وایي چې یاره زموږ اي پی آی ته په دې لینک باندې اکسس کولی شي. په دې لینک کې څو شیانه ورکولی شي، نور پارامترز لاندې ورکړل شي، مثال لیټیټیوډ، لانګیټیوډ او اي پی آی کی. لیټیټیوډ او لانګیټیوډ نه مطلب دا چې د هر کوم ځای کې موقعیت لري د هغه لیټیټیوډ او لانګیټیوډ اډرس ورکړي، او بل دلته به تاسو خپل اي پی آی کی ورکړئ نو تاسو به ریکارډ درکول کېږي. لاندې که تاسو راشئ نو تاسو یوازې اي پی آی کی هم ورکړئ ریکارډ درکړي، او دې رقم ته به تاسو ته ریکارډ درکړي. او بله موضوع دا ده چې تاسو دلته اي پی آی کی ورکوئ نو دلته بیا تاسو لانګیټیوډ او دغه ورته خامخا ورکړئ، دا چې ونه کړئ تاسو ریکارډ نه راځي. خو دې نه علاوه که چېرته موږ وغواړو نو کولی شو موږ نو دلته موږ خبره دا وکړه چې که موږ لانګیټیوډ او لیټیټیوډ نه هم ورکول غواړو نو موږ کولی شو یوازې د ښار نوم ورکړو، موږ معلومات راوالو. نو دلته که تاسو لاندې راشئ نور یم تاسو درکړي، مثال دې رقم ته هم د تاسو کار کولی شئ. دلته به خپل سیټي نیم لیکئ او اي پی آی کی به ورکوئ. صحیح ده؟ نو که چېرته تاسو لانګیټیوډ او دغه ورکوئ هغه مشکل نشته، ورکولی شئ. مثال د خبرې تاسو به دلته سرچ کړئ چې د جلال آباد لیکم چې جلال آباد longitude and latitude دا ورته ولیکم نو دا ته وایي چې دا چې دی موږ سره longitude دی موږ سره latitude دی 40.2 او 2.2. خو تر دې بیسټ موضوع بیا موږ سره دا راځي چې موږ چې ورکو سیټي، ځکه دلته موږ سرچ هم کوو نو سیټي نیم چې ورکوو موږ ته باید څه شي ریکارډ راکړل شي. نو د هغه لپاره موږ لاندې راځو او راتلو سره یو دی دا چې موږ سره کوم ریکارډ دی دا یو دا لینک دا کاپي کوو او دا لینک چې دلته پیسټ کړم او دلته مثال سیټي نیم کې دلته جلال آباد ولیکم یا کابل ورته لیکم لنډ او انټر کوم. نو فی الحال دا موږ سره کار نه کوي. کار ځکه نه کوي چې موږ خپل اي پی آی کی دې ته نه دی ورکړی. اي پی آی کی کوم ځای کوو نو تاسو به په دې سایټ کې خپل اکاونټ جوړوئ او اکاونټ جوړول نو وروسته به خپل اکاونټ ته ساین ان شي خو جوړولی شئ، مشکل نشته. بس نه ورکوئ ایمیل ورکړئ دا شیان نو بیا به ساین ان شي. چې کله ساین ان شوي نو په خپل پروفایل یا په خپل نوم کلیک کړئ، چېرته به راشي مای اي پی آی کیز ته به راشي او چې کله دلته راغلې نو بای ډیفالټ دوی تاته یو اي پی آی کی درکوي چې په کوم وخت کې تا اکاونټ جوړ کړو هماغه وخت کې به دا اکټیویټ نه وي. دې لپاره به ته څه کوې صبر به کوې، داسې 10-15 الا نیم ساعته پورې به صبر وکړې نو بیا به تا سره څه کېږي دا به تا سره بیا اکټیویټ کېږي. چې کله بیا تا سره اکټیویټ شو بس له هغه نه بیا ته کولی شې د هغه نه استفاده وکړې. نو دې ته ویل کېږي اي پی آی کیز. نو دې نه به زه یو کاپي کړم او کاپي کول نور سره راشم دلته او د دې پر ځای به دلته پیسټ کړم. انټر به کلیک کړو نو دا به څه وکړي ګوره ټول ریکارډ یې موږ ته د جلال آباد د کابل لپاره راوویسته. دلته چې دی ګوره کوډز کوارډینیټس ته ویل کېږي، مطلب لانګیټیوډ کوم دی او لیټیټیوډ کوم طرف ته دی. ویدر معلومات ګوره دا آی ډي ده او مین کې دی کلیر مطلب هوا صفا دی. صحیح شو؟ کلیر سپی ډسکرپشن کې ګوره لیکلی کلیر سپی دا یې عکس دی، مطلب هغه ایکن درله ښیي یا د لمر ایکن یا دغه ایکن دلته درله ښیي. صحیح ده؟ نو دلته چې ټمپریچر ښیي چې ټمپریچر ته فارنهایټ ده نو دا چې کله موږ دغه ته اړو ډیګري ته نو هلته بیا څه کوو 203 لکه ماینس کوو نو دا بیا ډیګري ته وړو. صحیح ده؟ نور معلومات هم پکې شته، پریشر څومره دی، هیومیډیټي څومره ده دا تاسو کولی شئ. وینډ پکې کولی شئ وګورئ، مثال هوا څه حساب سره د سپیډ دومره دی د هوا پکې ډیګري کې کتل غواړئ دومره دی، کلاوډز کې کتل غواړئ نو دا ټول معلومات هم درکوي. کنټري کوم یو دی او نیم چې دی کابل دی. نو وګوره دا د یو ښار معلومات شو. راځه چې مثال وکړم لغمان انټر یې کړم نو اوس ګوره موږ ته د لغمان معلومات راکوي کلیر دی
صحیح شو او ګوره کوم ښار دی لغمان دی که زه راشم مثال جلال آباد دلته ورکړم نو د هر ښار معلومات چې ته غواړې ته کولی شي دلته ترلاسه کړي بس همدغه معلومات به ته په خپل ویب سایټ کې شو کړې ختمه خبره نو دا ویب سایټ کې شو کوو نو د هغه لپاره موږ اجیکس لیکو اجیکس لپاره دې لینک ته ضرورت دی نو زه دا لینک دې ځینې کاپي کوم او راځم خپل ایډیټر ته په ایډیټر کې دلته چې کوم جاوا سکرپټ سټارټ کوم او دلته لیکم چې لیفټ او اي پی آی لیکم اي پی آی دا مې دلته ورواچو خو سنګل کوټس کې به ورواچي ځکه دلته کېدای شي چې ډبل کوټس موجود وي نو دا به ته واچي نو دلته موږ دا اي پی آی کې واچول اوس به څه کوو اوس به داسې کار کوو چې یو فنکشن به زه جوړوم لیکم چې لوډ ویدر او په دې فنکشن کې دننه زه خپل اجیکس کار کوم نو اجیکس لپاره موږ ویلو چې موږ سره څه شی دی یو کلاس دی دغه به موږ ابجیکټ جوړوو لیکم چې لیټ ایچ ټي ټي پي او بیا لیکم چې XML HTTP ریکویسټ او د دې مخه ته نیو لیکو نو دې به موږ سره څه جوړ شي ابجیکټ به جوړ شي په دې کې دوه میتھډ دی یو موږ سره اوپن دی او بل موږ سره سند دی نو تر راځم لیکم چې HTTP open ډاټ اوپن او په دې کې درې پارامټر دي یو ګیټ دی چې ریکارډ مو ګیټ کوو یعنی میتھډ دی کله پوسټ کو پوسټ کله ګیټ کو ګیټ یو موږ سره URL دی او بل چې دی موږ سره هغه چې ده ټرو دا موډ به موږ ټرو ساتو همیشه نو URL کې به موږ څه خپل URL پاس کوو نو دا لري کوم علیکم چې API دا مې ورواچو څه شو دا سند کول غواړي نو لیکم چې HTTP او بیا ورته لیکم چې ډاټ سند نو دا به سند شي نو په دې دوران کې ماته وایي چې ریډ سټیټ او سټیټس به موږ چک کوو نو لیکم چې HTTP ډاټ ریډ سټیټ ان چینج ان ریډ سټیټ چینج او په دې کې موږ یو فنکشن کار کوو او په دې فنکشن کې دننه به موږ اف کچیرته دا چې کوم دس ډاټ ریډ سټیټ دی دا کچیرته مساوي شو له څلورو سره اینډ چې کوم دس ډاټ سټیټس دی دا مساوي شو له دوه سره نو بیا ته څه وکړه دننه راشه او دلته چې راغلی بیا څه وکړه کنسول ډاټ لوګ او په کنسول د خالي موږ قوسونه واچول دننه راشه او د کنسول ډاټ لوګ کې موږ ته څه وښایه په دې کې موږ ته وښایه چې this dot response text نو تا وښایه سیو کړه او دلته راځم دا فنکشن به موږ سره ډایرکټ کال کېږي فی الحال نو مشکل نشته دلته راځم او دغه فایل چې دی 12 پرېس کوم ریفرش کړی کوم نو دلته به موږ سره ریکارډ ټول راووځي اوس به وشي څه وي نو ریکارډ ذکر رانغی چې موږ فنکشن کال کړی نه دی دلته به راشو ته به ولیکو چې لوډ ویدر څه خبرې لوډ کړو نو ګوره ریکارډ موږ سره راووته او دا ریکارډ په الحال سټرینګ کې دی او سټرینګ چې کله ابجیکټ ته کنورټ کول جواز کوي نو څه کوو جیسن ډاټ پارس نه استفاده کوو نو ته لیکم چې مثال خبرې let record او بیا لیکم چې موږ سره جیسن ډاټ پارس او په دې کې ته لیکم چې this dot response text دا ما ورواچو او اوس که زه راشم ریکارډ ته څه شو کړم نو ګوره به موږ سره پراپرلی چې شو کېږي د جاوا سکرپټ یو ابجیکټ ګوره دا ابجیکټ دی په دې ابجیکټ کې دننه بیا موږ سره دا ویډیوز دي اوس په دې کې چې ته هر یو شی راخیستل غواړې اخیستلی شي ګوره زما مین پکار نیم پکار دی نو دلته به راشو ته به چې ډاټ نیم ماته راکړه سفري لوډ کړه نو تا ته چې نیم جلاله پاتې دلته به ګورې ښه صحیح ګوره ها نو دلته چې دا خلاص کړم نو بیس د پکار دی کلاوډ د پکار وي کلاوډ کوډ د پکار وي کوارډینیټس د پکار وي ډي ټي مین ته دننه چې بیا راشي مثال ټمپریچر د پکار وي مثال دته چې زما مین پکار نو ډاټ مین لیکم صفه ګوره اوس موږ سره ډاټ مین راځي ها ډاټ مین کې چې پکار دی ټمپریچر زما پکار دی نو ډاټ ټیم به ورته ولیکي نو تا ته به څه درکړي ټمپریچر به تا ته درکړي نو دا رقم ته به موږ ډاټا چې کوو راوباسو پوه شو که نه اوس دا شیان چې ته شو کول دي د جاوا سکرپټ په واسطه په دې خپل ویب سایټ کې شو کول دلته نو ټمپریچر به موږ چېرته شو کول او ټمپریچر موږ دلته شو کول په دې کې نو د دې په واسطه ټارګټ کوم که نه نو زه راځم او دلته چې کوم لیکم چې ټمپریچر
لیکم چې let temp او بیا لیکم چې document dot query selector او په دې کې ټایم چې څه وکړه موږ سره ټمپریچر په نوم باندې یو او په دې کې موږ سره یو span نو دا یو کلاس دی او په دې کلاس کې موږ سره چې دی span دی دا به راواخلو نو دا چې دې راواخلو دا ټمپریچر موږ همداسې شو کړی که نو دلته به موږ دا همداسې نه شو کوو کنسول به زه ختم کنسول به پرېږدم کنسول به وي ځکه موږ نور ریکارډ ګورو نو ته راځم لیکم دا چې کوم سره ټیم دی درې شیه سټ کا انر ټکسټ سټ کا او انر ټکسټ کې شیه سټ کا دا یو ورته سټ کا نو اوس که زه راشم دلته باید موږ سره ټمپریچر څه شي سټ شي دلته موږ سره ایرر راغی چې انر ټکسټ ته چېرته سټ کړو ځکه ټمپریچر کې ما ته وایي دلته غلط شوې ده نو زه به غلط شوی ځکه چې ما 2 پي ورکړی دی زه به یو پي کړم نو اوس ګوره دلته موږ سره ټمپریچر راغی 312 موږ سره راغی راغی که نه نو اوس دې نه موږ څه کوو دې د خاطره چې دا موږ سره صحیح کار وکړي نو د هغه لپاره دې نه موږ څه منفي کوو 203 نو موږ بیا دلته وایو چې د دې څخه منفي کا 203 دا ترې منفي کا او اوس که زه راشم نو 9 شو خو دلته ګوره دا موږ سره چې اشاریه کې راځي نو د اشاریې د منځه وړلو لپاره موږ څه ویلي او دلته موږ سره راوند په نوم بیا یو فنکشن و چې یو راوند په نوم باندې نو دا فنکشن موږ سره په میټ کپي کړو میټ ډاټ راوند په نوم باندې او په دې کې ورچو نو که بره و بره نه شي او که لاندې لاندې به راشي موږ سره نو ګوره 9 او دلته به ورسره درجه هم لګوو که نه نو د هغه لپاره د درجې علامت دې زه راخلم او بای ډیفالت به دلته موږ سره چې موجود دي 0 موجود دي نو دلته زه راځم او ته چې دې سره خو به دا ښی او ښی دې سره کنکیټ که څه شی دا علامه کنکیټ کړه 9 درجې صحیح شو نو دا موږ سره راغی ها کلیر ته راځو چې کلیر لیکل شوی دی نو بېرته راځم خپل کنسول ته او کنسول کې موږ چې شو کړی و ټمپریچر شو کړی و نو زه اوس راځم ټمپریچر بېرته درې کوم او ګورم چې موږ سره دا کلیر کوم ځای نه راوالم نو ریکارډ کې زه ګورم په دې کې موږ سره دلته راځم مین ته په مین کې به وي او که نه به وي وبیا ګورو دا هم نه دی کورس کې خو به هم نه او زه راځم دې یو ته ګورم چې دې کې دا هم نه دی بیخي او کلاوډس ته راځم نو کلاوډس کې موږ سره آل دی دا به لږ داسې کړم او سیسټم به زه وګورم سنسټ دا شیان دي موږ سره دا هم خلاص دی دا چیرې دی چې نشته دا هم شی نه لري ویدر او په ویدر کې موږ سره دلته ماین کې په ویدر کې دننه موږ سره ماین ده نو که زه راشم مثال ټایم چې موږ ته په دې کې ویدر راکړه نو ګوره موږ ته به ویدر راوالي دا اوس یوه ارۍ ده دا ویدر چې دی موږ سره ارۍ ده په ارۍ کې په 0 انډکس کې نو ته به ارۍ 0 ورکړو که نه نو په 0 انډکس کې بیا موږ سره څه موجود دی دا آبجکټ موجود دی ګوري او په دې کې زموږ څه پکار ده ماین پکار ده نو دا وایي چې ډاټ ماین نو ګوره اوس موږ ته څه راکوي کلیر راکوي نو هغه کلیر دلته لګولې اوس دا کلیر ځکه دلته ښایي چې فلحال هوا کلیر ده دا چې دا کلاوډ بیا کلاوډ لیکي که باران بیا رین لیکي داسې لیکي ها اوس کلیر دی نو کلیر لیکي نو دا دې نه اخلم اخیستونه مخکې راځم چېرته لیکل دي دا دلته راځم مثال په دې ویدر کنډیشن کې لیکل دي دا اصل کې ویدر کنډیشن دی نو دا ویدر کنډیشن ټارګټ کول غواړو خو چېرته دا به درته زه ولیکم چې مثال دا MR 45 کې ویدر کنډیشن دی دلته لیکم چې let document dot query selector په دې کې لیکم چې موږ سره چې دی کلاس دی MR 45 په دې کې دلته موږ سره ویدر کنډیشن دی نو دا یو دی مثال MR 45 کې ویدر کنډیشن دی دا به راواخلو او بیا به دلته راشم ورته به ووایم چې داسې کار وکړه دا چې کوم موږ سره ویدر کنډیشن دی د دې شی سټ کړه انر ټکسټ سټ کړه او انر ټکسټ کې دا یو موږ سټ کړه سیو یې کړه نو ګوره تاسو ته به څه ډاینامیک راشي نو دلته دا کلیر هم تاته ډاینامیک راغی وینډ ته راځو شمال ته څونه شمال لګېږي نو د هغه لپاره څه کوم بېرته راځم دا کنسول کې دا ویدر چې دی نه ختموم یوازې ریکارډ پرېږدم چې دلته موږ شمال پیدا کړو نو زه راځم او وینډ ته راځو
په وینډ کې بیا سپیډ راخلو چې راخلو سپیډ چې مطلب د هوا سپیډ څومره دی نو زه راځم ټایم چې په دې کې مونږ ته شي کا وینډ راکا او په وینډ کې مونږ ته سپیډ راکا نو دلته به مونږ ته وینډ راکې په وینډ کې دا سپیډ دی نو زه راځم ورته چې دا څو کدي راخلم او راخستو نو وروسته دلته راځم اوس ویدر سپیډ مونږ چېرته ښایو ویدر سپیډ وینډ سپیډ چې دی هغه دلته راځو په دې کې دلته یم دلته یو کلاس اخلم وینډ په نوم باندې دلته نه دلته image نو زه راځم ورته لیکم چې let wind document.query selector او په دې کې مونږ ته وینډ راواله اوس څه وایم اوس ورته همداسې کار وکړه دا چې زموږ کومه وینډ ده دا به راواخلې په دې کې به څه سیټ کړي انر ټکسټ به سیټ کړي مساوي به شي د څه سره نو په دې کې ورته هم چې دې سره او دې سره به کنکریټ کې څه شي نو په دې کې به کنکریټ کې image نو دا دی خو دا اندازم فکر کوم چې صحیح نه دی دا لکه چې 25,000 په ور که څو غوړ بیا دا جوړیږي ها ځکه دا نه کوم 25 باندې دوی دا سپیډ ښیي خو دا هغه اندازه نه چې بیا دلته موږ سره وکړو تعریف په تاسو خپل ورچولای شئ جاوا سکرپټ واسطه فی الحال نو دلته ضرورت نشته دا فی الحال کلوز کوم دا کمنټ بیا دا دی موږ سره لمړی راځو آیکن شو کو ودلته موږ آیکن څنګه شو کو ایمیج شکل کې موږ آیکن شو کو نو دا بل پر بدل د تاسو سرچ کې ورته ولیکئ چې اوپن weather map او بیا ورته ولیکئ چې icons دا به سرچ کړئ نو لومړی لینک راځي دا weather conditions دا به خلاص کړئ لاندې به راشي دا آیکنونه دي دې نه یو تاسو شو کېږي صفا عثماني دغسې نیمه ورېځ نو دلته به څه وکړي په دې یو به رایټ کلیک کړئ او څه به وکړي دا به دې نه اوپن وي نیو ټیب داسې نو تاسو سره به دلته اوپن شي یا به دا کاپي کړئ او یا همدغلته چې دی دا یو کاپي کړئ URL دا یو دی ها په دې URL کې د دې عکس چې کوم نوم دی هغه لس دی دا به بدلیږي را بدلیږي نور URL هم دا دی صحیح ده دا لس دی چې دی تا ته بدلیږي را بدلیږي هغه دا ګوره 01 دی ګورئ 02 راځي داسې ده او دا څوک راوړي دا موږ ته نه راوړو دا د تیار موجود دي لکه زه تا ته راشم او څه وکړم دغه کې تا ته وښیم دا ګوره ریکارډ لري کومه دي نه دغه لري کوم چې یوازې موږ ته ټول ریکارډ وکړي که نه د روزګار دلته موږ سره API تیار راکړي موږ ته چې د ټي تر حالات موږ سره څه قسم ته دی که نه تمام شو د ریکارډس دلته راشه او په دې کې دلته راشه کوډ هم نه دا هم نه دی مین هم نه دی په دې کې نشته ویزیبیلیټي سیسټم ته به زه راشم ښه دا سنسس ټو سنرایز یا ویدر به زه وګورم او ویدر کې آیکن ګوري دلته ویدر کې دننه آیکن په نوم دی ګورئ 01 دی چې لمر یې 01 دی همداسې به مخکې نو دلته زه راځم شی کوم ورته لیکم چې بره مې سره ایمیج دی ها خو ایمیج چې دی دلته زه به یوازې دا لیکم د انپټ کې موږ سره دا شي ته ضرورت نشته داسې اضافي دی دلته راځم دا ایمیج دی که نه زموږ نو دې ایمیج ته به زه ورکړم یو کلاس دلته تیار ویدر آیکن لګېدلی دی په دې کې دننه موږ سره دا ایمیج دی نو زه به دا ټارګېټ کړم دلته به راشم ورته ویم چې یاره لیټ او لیکم چې آیکن او بیا لیکم چې ویدر آیکن او په دې کې ورته ویم چې ښه ډاکومنټ ډاټ کیوري او په دې ورته ویم چې موږ سره ویدر آیکن دی او په دې کې موږ سره ING دا راغله او دا چې د راواخیستو د دې به موږ سره سیاست کې نه راځم ورته وایم دا چې کوم موږ سره آیکن دی مطلب دا عکس دی که نه د دې اساسي سیټ کا او اساسي مساوي کېږي له چی سره زه چې مساوي کېږي له دې شي سره نو فی الحال که دا څه پرېږدم دلته باید موږ سره یو آیکن راشي او دلته سفري لوډ کړم یو ځل نو آیکن موږ سره شو نه شو ولې شو نه شو نو زه ایرر همدغلته دی باید شو شوی وی نو زه ګورم چې دا ولې شو نه شو نو دلته موږ وایو چې د آیکن یا زه به راشم بره او دلته چې دا کوم دغه دی دا به زه کاپي کړم چې دلته مې غلط نه لیکم دا مې صحیح لیکله په دې کې ING ده او د دې ING سیاست کا اساسي او په اساسي کې مثال د خبرې دا یو شی ورواچوو نو دې ځای پورې انشاءالله مشکل نشته خو مشکل نشته تیار راغلی ګورې راغلی که نه اوس موږ څه وایو زموږ خو دا یو نه دی په کار د دې په ځای موږ خپل ریکارډ ورسوو
نو د هغه لپاره زه راځم کنکټینیشن استفاده کوم. دلته هم دا ختم، دلته هم دا ختم. او دلته ګوره ریکارډز کې زه ورته وایم دلته ریکارډز ته راځم. زه به دا کنټرول زیډ کوم بېرته وبخه. اوس صحیح شو. ها اوس ګوره ریکارډز کې دننه به زه چېرته ځم؟ شو که ریکارډ. ها ریکارډ کې دننه به زه راځم دلته ویدر ته. نو زه دلته راځم لیکم چې ویدر ډاټ ویدر. دلته به موږ سره ویدر راشي. ویدرز یوه ارې ده. نو دلته به لیکم چې 0. په دې ارې کې بیا موږ سره آیکن په نوم باندې ویډیو راځي. نو ته به اوس راشي ګوره آیکن په نوم باندې. نو ډاټ آیکن به لیکو. نو دا ویډیو هلته پاس کول دي. نو دې نه به دا کاپي کړم او دلته به راشم. دا به زه لرې کړم. دلته به ولیکم چې کنکټینیشن او دا پکې ور واچوم. اوس که زه راشم سفر یې لوډ کړم نو چې هر هوا حالات و هماغه ریکارډ به درته دلته شو کېږي. دا راغی. زما صحیح ده. مثال اوس سرچ نشو کولی تر اوسه پورې. نو دا موږ سره دا طرف مکمل شو. یو تاریخ پاتې. تاریخ مو موږ جاوا سکرپټ باندې ښودلی شو. د هغه لپاره به موږ داسې کار کوو چې موږ به لومړی یو اری اخلو. دې ته فکر نه کوم نو ضرورت وي. نو زه راځم ډیټ ان ټایم ډاري کې ښه زه ورګه نو پس نه کوم نو خو ته پوهېږي په سیسټم باندې. نو دلته زه راځم دا ډیټ دی که نه. نو په ډیټ کې راځم ورته وایم چې دا چې کوم موږ سره ډیټ دی دا ټارګېټ کړه. د ډیټ او بیا لیکم چې ډاکومنټ ډاټ کیو سلیکټر او په دې کې موږ سره ډیټ راواله. او دا چې دا واخیستل ورته وایم چې څه وکړه. لیکم چې د ډیټ ابجیکټ به زه کریټ کړم. لیکم چې ډیټ نو او لیکم چې نیو ډیټ. او دلته لیکم چې مثال خبرې let date now that get clear صحیح شو. اور پسې چې دی کنکیټ کا منځ کې مثال دا علامه واچوه او بیا ورته وایم چې now that get month او کنکیټ کا منځ کې دا علامه واچوه او now that get full get day بس دا وایي. او اوس ورته وایم چې ته څه کوه چې کله دا فنکشن کال کېږي نو زمونږ دا چې کوم ډیټ دی د دې چې سیټ کړه انر ټکس سیټ کړه او انر ټکس کې مونږ ته ډي ټي سیټ کړه. صفحې شروع لوډ کړه. نو دا اوس مونږ ته دې رقم ته راغلی چې په دې کې څه مسله ده. څه مسله ده زه وګورم. نیټ کوډ فنکشن. ها دلته به زه ډیټ 1 کړم او دلته به هم زه راشم ډیټ 1 ولیکم. ها get month دا میتھډ دی او دا بل هم میتھډ دی. نو ګوره تاریخ هم تاسو شو. اوس دا ټول پوه شو. سرچ به څنګه کوو. نو بای ډیفالت چې دی مونږ سره دا اے پی آی دی کنه دا یو. نو د ما جلال آباد لیکلی که دلته کابل لیکم نو مونږ ته به د کابل هوا حالات راځي. ګوره دا لیکل ده. دا اوس هم جلال آباد دی. جلال آباد مونږ لیکلی دی که جلال آباد دی. ښه تر اوسه مونږ دا نوم دلته نه دی ورکړی. ګوره مونږ جلال آباد لیکلی. نو دلته باید مونږ دا نوم ولیکو. نو لیکم چې مثال سیټي. نو سیټي هم ټارګېټ کول غواړي. نو لیکم چې لیټ سیټي او بیا لیکم ډاکومنټ ډاټ کیو سلیکټر او په دې کې ټایم چې مونږ ته سیټي راواړو. ها سیټي به کوم ځای نه راوباسو. دې لپاره به بیا راځو چېرته نیم کې دی لکه فکر کوم چې ډاټ نیم ریکارډ ډاټ نیم چې ولیکو نو موږ ته به سیټي راځي. F12 او ډاټ نیم کې دی. نو زه ورته وایم چې داسې چل دی داسې به کار وکړي. دا زمونږ چې کوم سیټي ده د دې به انر ټکس سیټ کړي او انر ټکس کې به ورته ریکارډ ډاټ نیم سیټ کړي. نو اوس به د کابل دی. که مثال د خبرې دلته راځم او لیکم چې هرات نو دا به تاسو د هرات هوا حالت راشي. هرات پروینس. ګورئ که زه مثال د خبرې ورته ولیکم چې یو خارجي نوم
दिल्ली में ولیکل दिल्ली کې کلاودز دی ګوري آیکن ناست بدل شو نو دې رقم ته تاسو د هوا حالت چې کی د هر ځای چې غوړ د ملک د هر ملک د هر ښار پېښور وګورئ پېښور کې ګوره صحیح شو نو دا موږ سره هوا حالات شو اوس ګوره دا چې بدلون موږ سره بدلېږي که نه اوس موږ به داسې کار کوو چې د سرچ کې څه لیکو هغه دلته موږ ځای پر ځای کوو نو بیا به موږ سره کار کېږي نو زه به داسې وکړم دا ای پی آی به دې فنکشن کې دننه راولم او دلته به څه وکړم کنټینیوشن نه به استفاده وکړم او ورته به لیکم چې مثال سیټي نیم او دا سیټي نیم به کوم ځای نه راځي هغه کنټینیوشن چې کوی باندې څنګه کوډ ځینې به هم څنګه کوډ راغلی کنټینیوشن کوم ځای دی نو په دې کې به یو پارامټر واخلم سیټي نیم په نوم باندې او چې کله دا فنکشن کال کېږي نو بای ډیفالت به په دې کې جلال آباد موجود وي بای ډیفالت به کوم ځای وي جلال آباد به وي نو ګوره بای ډیفالت به تا د جلال آباد هوا حالات کوي خو بیا چې کله یو څوک هلته چې ورکوي نو باید دا مونږ بدل کړو بیا به څه کوو نو بیا ورته وایم چې کله پر دغه بټن کلیک کېږي چا باندې سبمیټ بټن باندې نو سبمیټ کلاس دی که نه نو زه راځم اوس دا ټارګېټ کوم لیکم چې BTN لیټ BTN او بیا لیکم چې ډاکومنټ ډاټ کیو سلیکټر او په دې کې ورته وایم چې کله سبمیټ باندې چې کلیک سبمیټ مې انتخاب کړو اوس وایم چې کله پر دې کلیک کېږي لاندې راځم ورته وایم چې کله BTN ډاټ اډ ایونټ لسنر په دې چې کله کلیک کېږي نو راځم فنکشن ته فنکشن کې ورته وایم چې بیا ته څه وکړه دا زمونږ چې کوم لوډ ویدر دی که نه دا به ته کال کېږي او دا چې دې کال کړو ته به څه وکړي ته به د انپوټ نه ډیټا اخلي نو موږ یو انپوټ لرو که دوه انپوټ لرو د یو کې سبمیټ اخیستی نو دلته زه اخلم په دې کې یو کلاس دې ته هم ورکړی ټکسټ په نوم باندې نو زه دا انپوټ هم ټارګېټ کوم دلته لیکم چې لیټ انپوټ او بیا لیکم چې ډاکومنټ ډاټ کیو سلیکټر په دې کې ورته وایم چې موږ ته انپوټ ورکړه انپوټ نه ټکسټ راکړه کلاس ټکسټ دی دا نو زه سره څه یم زه چې وایم چې کله پر دې کلیک کېږي نو زه ورته وایم چې لیټ او بیا لیکم چې سیټي نیم او ورته وایم چې څه وکړه ډاکومنټ هم موږ راخیستی ورته وایم چې سیټي ټکسټ هم لیکلی څه هم لیکلی انپوټ هم لیکلی انپوټ ډاټ ویلیو نو د انپوټ موږ ته چې راکړه ویلیو راکړه او بیا څه وکړه دا ویلیو موږ سیټي نیم په واسطه دلته لیکو نو هغه نه به ویلیو را دلته بیا ولیږي نو اوس که زه راشم او دلته ورته ولیکم مثال خبرې کابل والی کابل مې ولیکه او چې کله سبمیټ کلیک کوم ما ته باید د کابل هوا حالت اوس پاڼه ریفرش شوه پاڼه څه شوه ریفرش شوه جاواسکرپټ کې فکر کوم تاسو ما یو موضوع نه ده ویلې هغه ټارګېټ موضوع ده ایونټ دلته چې کله هم یو بټن باندې کار کوي مثال درته کولی شي ای پاس کړي دا تاسو ایونټس درکوي او دلته که زه ورته ولیکم چې ای ډاټ پریونټ ډیفالټ نو مطلب دا چې کله زه پر دې بټن کلیک کوم د دې چې کوم ډیفالټ کار دی هغه باید ودرول شي او د دې ډیفالټ کار دا چې دا فارم چې کوي سبمیټ کوي نو دا به نور نه سبمیټ کوي نو دا مې ورته وکړه اوس که زه راشم بېرته دا شی کړم سفري لوډ کړم نو دا به څه شي اوس که زه کلیک کوم نو ګوره فارم موږ سره نه سبمیټ کېږي خو دلته موږ ته وایي چې دا شی خالي را روان دی دا چې کوم ځای نه پیدا کړم نو زه ځم چې خیر اوس پرېږده دا به راوالي سبمیټ کلیک کوم نو ګوره د لغمان هوا حالت راغلی صحیح شو اوس ګوره زه لږ سفري لوډ کوم ګوره لغمان دی که نه لازم مثال کوم کابل نو د کابل هوا حالات به دا راشي کابل سبمیټ کړه کابل دا بس دلته اوس سره تاسو سره جوړ شو ولیکه مثال خبرې ده اسلام آباد او سبمیټ کلیک نو تا ته به د اسلام آباد هوا حالت راغلی خو ستونزه دا ده چې دا خالي مې سبمیټ کېږي نو چې دا خالي به سبمیټ نه شي نو دلته زه راځم څه ویم زه ورته ویم که چېرته دا زمونږ سیټي نیم equal to مساوي له شي سره له خالي سره نو دننه به راشي او که نو نو ایلس ته به راشي په ایلس کې که نو خو بس دا به کار دی او که خالي نو الرټ به ورکړي الرټ کې به ولیکي چې پلیز provide a city name صحیح شو که نه نو اوس به تاسو پراپرلی کار وشي او چې کله بیا دا کار وشو نو د انپوټ خالي کول هم غواړي که نه نو لیکم دا چې کوم مونږ سره انپوټ دی ډاټ ویلیو دا څه شي دا مساوي شي له خالي سره نه به خالي شي نو اوس راځم سفري لوډ کوم اوس که زه دا خالي کلیک کوم نو مونږ ته وایي چې وکړه پلیز پرووایډ ا سیټي نیم سیټي نیم نه کېږي خو کله راشي مثال کابل ولیکم او بیا سبمیټ کلیک کړم نو ګوره موږ ته د کابل هوا حالات راغله او خانه موږ ته شو خالي شو نو اوس هر یو د نړۍ کې څه ښارونه دي هر یو نوم ولیکه تا ته به د هغه د نن ورځې هوا حالات شو کېږي نو آی پی آیز موږ سره دغه دي چې نور ویب سایټونه موږ ته ډیټا راکوي موږ په خپل ویب سایټ کې شو کوو چې کار اخلو او دې کې ګوره موږ تر اوسه پورې سرور سیټ کې کار نه کړی خو د جاوا سکرپټ په واسطه موږ د سرور سیټ نه ډیټا راواخیستو دلته شم کړه
شوم کړه. موضوع انشاءالله کلیر ده او زه مکمل پوهېږم.